بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی او بخون کې څښتن تعالی په سپېڅلې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو هیله ده ټول پر راکړو او خوشحاله اوسئ. دا د یو ځل بیا زه حافظ بریال ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوی یم. د انګلیسي درسونو د لړۍ په دوام سره نن یو ځل بیا خپل درس دوام ورکوو. هیله ده تر پایه راسره تعقیب کړئ او مهمې نقطې له ځان سره نوټ کړئ او د درس څخه یو څه زده کړئ. راځو مستقیم درس ته. د تل په څېر بیا هم کتابچه قلم له ځان سره ولرئ. د کتاب نن 12مې صفحې ته راسئ. د کتاب 12مه صفحه راواړوئ. مستقیم په درس باندې پیل کوو. In the name of Almighty Allah, the most merciful, the most beneficent. کتاب 12مې صفحې ته وګورئ. یونټ 2 موږ له یونټ 1 څخه خلاص شو. اوس راځو یونټ 2 یعنی دوهم فصل لومړی درس ته. colors and shapes رنګونه او شکلونه. colors and shapes. color یو رنګ ته وایي اس یو سره کې رنګونه and او shapes شکل ته وایي shapes شکلونه رنګونه او شکلونه. let's talk راځئ چې خبرې وکړو. برخه ته وګورئ. listen and say. listen غوږ ونیسئ and say او ووایاست. غوږ ورته ونیسئ او ووایاست. نجلۍ هلک ته وایي Hi Andy, how are you? Hi Andy, how are you? سلام Andy, څنګه یې؟ How are you? څنګه یې؟ Andy ورته وایي I'm fine, زه ښه یم. I am fine, زه ښه یم. How are you? ته څنګه یې؟ How are you? ته څنګه یې؟ نجلۍ ورته وایي I am fine, زه ښه یم یا زه ښه یم. I am fine, زه ښه یم. Thank you, مننه. کته دغه زیر بکګراوند ته راسئ. How are you? څنګه یې؟ I am fine, thank you. زه ښه یم ډېره مننه. تاسې غوږ ورته ونیسئ او ورسره تکرار یې کړئ. Page 12, Unit 2, Colors and Shapes. Let's talk. A. Listen and say. Hi, Andy. How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. ښه راځو دوهمې 13مې صفحې ته راسئ. د سی برخې ته وګورئ. سی برخې عنوان ته وګورئ. listen غوږ ونیسئ and sing او اواز ووایاست. listen غوږ ونیسئ and sing او اواز ووایاست. اواز ته اول یې زه وایم منع کوم بیا وروسته یې کمپیوټر سره تاسې تکرار کړئ. Hi, how are you? Hi, how are you? سلام څنګه یې؟ Hi, how are you? سلام څنګه یې؟ I am fine, زه ښه یم. Hi, how are you? I am fine. Hi, how are you? I am fine. How are you? I am fine, I am fine, I am fine. معنا باندې تاسې پوه شئ. کته دغه هلک او د نجلۍ عکسونه دي. د دې عکسونو لاندې لیکل شوي دي fine او د هلک عکس لاندې لیکل شوي دي great. fine ښه ته وایي، great هم ښه ته وایي. خو great هغه وخت چې یو څوک ډېر ښه وي یعنې great عالي. I am fine زه ښه یم. I am great زه ډېر ښه یم. یو نفر ده ښه ده معنا ډېر خوشحاله هم نه ده ډېر خفه هم نه ده نورمال ده. هغو ته وایي چې څنګه یې دی وایي چې زه ښه یم. یو نفر ده ډېر خوشحاله ده کوم ښه پېښه یې په ژوند کې شوې ده او ورته وایي چې څنګه یې دی ډېر خوشحاله دی. خوشحالي په وخت کې وایي I am great زه ډېر ښه یم. I am great زه ډېر ښه یم. تاسې غوږ ورته ونیسئ اواز ته او ورسره تکرار یې کړئ. Page 13, C. Listen and sing. Hi, how are you? Hi, how are you? I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. Hi, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. Hi, how are you? I'm great. Hi, how are you? I'm great. Hi, how are you? I'm great, how are you? I'm great. I'm great. I'm great.
راځي د ډي برخه ته ډي برخه ته وګورئ عنوان ته say and act say and act وایاست او عمل پرې وکړئ یعنی کوم څه چې دوی کوي هماغه تاسې وکړئ act say and act وایاست او عمل ورباندې وکړئ great your friend great your friend دلته بیا د great معنا ستړی مشي کول ده موږ تاسې پښتو کې ورته وایي ستړی مشي کول فارسي کې احوال فرسي ستړی مشي کول یعنی تاسې ستړی مشي ورسره وکړئ great your friend له خپل ملګري سره ستړی مشي وکړئ هاي احمد هاي محمود هاي کریم هاي جمیله هاي حمیده هر نوم چې تاسو ته که زنانه و زنانه انتخاب کړئ که مردانه و مردانه انتخاب کړئ هاي احمد سلام احمد څنګه یې how are you څنګه یې how are you څنګه یې په خانخالي کې به د مقابل طرف یا خپل ملګري نوم ولیکئ هغه مقابل طرف به وایي I am fine که ښه I am fine او که ډېر ښه I am great زه ډېر ښه یم I am great I am fine how are you ته څنګه یې مقابل طرف بیا ته په خپله به جواب ورکوي I am fine I am great زه ښه یم زه ډېر ښه یم thank you مننه تر دې ځای پورې درس ته سره تکرار کړئ مهمې نقطې سره نوټ کړئ او د راتلونکي درس ته په تمه اوسئ خوشحاله اوسئ تر نن ورځې زموږ درس همدومره و تر بیا ښې چارې د الله په امان